राजा टाइम 5 बजे دي کالام چې کوم مین پلی ده سړیه مین ځای دی پای کې موږ موجود یو څه ټایم له موږ راورسېدو سهار و که نه مطلب 3 بجې راورسېدو سلامونه نیکی هیلې احترامات او د اختر مبارکۍ مو ومنئ کالام ته روان یو احساس صاحب دی هدا صاحب دی منظور صاحب دی جاوید صاحب دی یو ګاډی مخکې دی په چکر باندې روان یو تاسو له به ښکلې ویډیوګانې جوړو او انشاءالله تاسو ته به پوښتنه ویډیو به شیر کوم لایک کوم د روزمنشا باچا نوی چینل دی هغه سبسکرایب کړئ ورسره زموږ یا زمونږ زبزبارمن دی د سره ولاړ یو ته مې زو هلکه نظر راسره د ده صرف مونږ د دې زلفو نه قربان یو نور خیر دی کار څنګه دی لکه کو دومره ښکلی دی خو ده په دې زلفو باندې مونږ بالکل لکه هېواد کې ګرځي نو انشاءالله چې زه به مخې ته چې څومره ښکلې ځینې تاسو ته به ښه ویډیوګانې به جوړو ته هغې پورې زموږ سره دوست تاسو کوم ځای ته راورسېدو دا خو اوس مونږ جوړ ته راورسېدو جوړ بازار دی د لګرالو ملګري مطلب چیز کړو موږ د لګرالو دا هوټل دی پیراډایز هوټل دی نو ګورو چې د دې ذایقه څنګه ده که نه چې ښکلې ده که خرابه ده دا زموږ سره نور ملګري منظوره حمیده جاوید او علي بادشاه جاوید نه تاثرات پیسې دی وایا نو دې شی یو بل سره چې وایا کنه شابه دا اولاد د صدقه خو نه دی اولاد ویل شي بس یاره چکر خو ډېره مزه کوي ما بکره ولا کنه احساس دې پکره ولا شریکه باندې روان یو نو بس ډېر ښکلی پروګرام روان دی الله دې کې چې په خیر ورسو په خیر راورسو او همدغسې مزې پکې یو بل سره ټچ شوي که نه اکثر ویلي شوي ټچ شوي که دغسې نه که نه یوسف جی صاحب د دواړو نه به تپوس کو نو وایه که نه څه ټایم له به رسو کې شام خو تللی دی خو مونږ بس یاره انشاءالله چې مازدیګر له به ورسو او چې په کلاره روان یو نو بس د مشرانو خبره چې لیټ ورسه خو لکه چې بس انشاءالله ډېرې مزې به تېروي یوسفزي صاحب را سره دی مشر دی یوسفزي صاحب چې زه به یوسفزي صاحب چې هلته به ټیک ټاک له ویډیوګانې جوړو مچاوې لومبې خو ټیک ټاک ډاونلوډ کا کېدای شي چې جوړې کړو د خپلو مینهوالو ته او بادو ولې احساسات کیسې دي د ملګرو سره بس راشه بادو خیر خیریت ورسو په خیر خیریت راشو چکر وشي صحیح ده مهرباني او دا زموږ سره ټول ملګري دي ماشاءالله د دوی سبحانو بادخانو او رمیزه لږ دی خو رمیزه نو څنګه د دې پوره خورالې څه خوند دی وکړو ډېر زبردست خوند دی وکړو انشاءالله چې مخې ته به او پخلی به ته کې کو څوک پخلی عباد او هشام یاره نه دا عباد چې زموږ د دې خبرو نه وتښتېد نه دا زموږ سره زیاتې ونه کړو مخلاص زه یاره ډېره زیاته مننه اوس مونږ د څه انتظار کوو د چه نو بس چې مونږ اوس کله په جوړ کې په یو هوټل کې او یوسفزي صاحب را سره پکې ډېر ښایسته ګپ ولګاو حالانکې زموږ سره ټول واړه دي نو اوس د جوړ نه مونږ روان شو او انشاءالله سوات دی که نه سوات نه بیا بره داسې ده انشاءالله بیا کالام ځای په ځای بس ټایم کو او ښه ریلیکس به ځو ځکه چې زمونږ واپسي نشته هلته به یو دغې ځای ښکلې نظارې به درته هم ښیو په لاره چې څه دی هغه به درته هم ښیو د اختر درېیمه ورځ ده رش دی نو انشاءالله کوشش هم دا دی چې ښه ځایونه ښکلې ځایونه تاسو ته وښیو د هغې ویډیوګانې جوړې کړو زمونږ چې دی نو زمونږ خو د نور کلنۍ په شان هم ډرایور څوک دی هشام علي کسکر صاحب دی مخې ته ورسره یوسفزي صاحب ناست دی تاسو کتی شئ یوسفزي صاحب
ټول سلامونه دا دی خوشحال ډېره مهرباني نه به سبزي صاحب دومره رش دی دا به څه کېږي یاره بس د صبر او د استقامت نه به کار اخلو نه دې رش ته وګوره نه هي شاته یي کالام ته چې نه کالام ته چې ځي نو خلک څه وي چې امرسې خورې مزې به ورسره وي او یاره روان یو خو بس دا ویډیو مونږه دوباره ریټیک شوه ځکه چې زموږ سره دلته یو لوښی دی نو هغه د مایک چې دی هغه غلط نو اواز نه راغلی دا مونږه دوباره ریکارډ کوو جمعې ورځ د مونځ مونږ وکړو په چارباغ کې په 1:15 باندې واپس مونږ په خپل منزل طرف ته روان شو سفر جاری دی سواد ته چې انټر شو نو هلته ډېر زیات رش و 30-35 منټ کم سے کم مونږ انتظار وکړو ځکه چې ډېره زیاته ګڼه وه خو بهرحال مزل که هر څومره ستړی دی خو انشاءالله چې منزل ته به ځان رسو او د هغې ځایونو نه به بیا خوند اخلو ځکه چې د هغې ځای موسم ښه دی هلته لږه کته ګرمي ده او برې موسم ښه دی انشاءالله پخلی به هم په خپله کوو نور سامان خو راغستی خو خوراک خو سلا راغستی نه دي او منظور صاحب را سره هم ناست دی سبزي صاحب مخې ته په موبایل بیزي دی او هغه بل ګاډی دی نو هغه هغه دی خدای پاک ته خیر وکړي ګوشو شلتالان اخلو او دا نه چې هسې به یې خورو به دا وګورئ زه ته یو راخلم چې تاسو وینئ دا دي د سوات چارباغ شلتالان بالکل زبردست موسم دی خواږه دي چې راځئ نو سپیشلي د دې نه خامخا واخلئ
سبزي سیبو او کنه دا شلتالان نو ډېر ښکلي شلتالان دي غټ غټ دي ماشاءالله نو لکه زه هم چې راځې نو خامخا شلتالان پکې اخلی ځکه چې سواد خواږه میوه ډېره خوږه ده که نه ته د سواد دي نه د سواد خو ما ته خو سواد ښکاري ته ځای دي چا دي د دې باغونو به نو بس ګورو بیه کوم منظور وي چې سی حساب دی وروره 450 روپۍ باندې دي ټیک نو شلتالان هم دي او دا څه دي خوبانه دا دي خوبانه او دا خوبانه د ګورو چې څنګه دی ښه ده لکه تروه ده نو بهرحال مزیداره د ګورو شلتالانو والا سره دا خبره کوو چې په سوی راکې بیا تخلی وکړې انشاءالله هی دا تقریبا څومره ټیم زمونږ وشوه لږه چې په دې رش کې ګیر یو یو نیمه ګنټه وشوه تاسو مخې ته کتی شئ رش او مونږ ډېر تقریبا هارډلی اوس دا کوم بازار دی بحرین بازار ته اوس انټر کیږو حالانکې شاته ګاډي ډېر زیات دي نو ډېر ټیم به اخلي او کم سے کم د سبزي صاحب ماښام له به مونږ ورسو ګرانه ده که نه نو بس اوس بحرین بازار ته دننه کیږو او دا تاسو کتی شئ مخې ته دغه پورې مخامخ بورډ چې ښکاري هغه بورډ دی جی پی لوبریکینټ چې پې لیکل دي بحرین نو دا بازار دی ګورو چې دا بازار څنګه دی ښکلی دی خراب دی تاسو ته هم ښه انشاءالله مین بازار سبزي صاحب وایه مین بازار دا د بحرین مین بازار دی او ډېر رش دی نو روان یو دوه نیمې ګنټې خو وشوې چې ایثار یو او یاره په رش کې زموږ ډېر ټیم وشو او دواړې طرفه رش دی بازار ته بول نه کته چې بازار ته لازمي دا طرف پکې راوړو یو سبزي صاحب دې طرف ته دې دوم دې ومن څه بس وې درو لا څه پکې شته نه راکوش شو یاره بغیر د دې نه کېږي رش ډېر زیات تر وروره نو مونږ راکوشو چې دا بازار مونږ په خپله وینو